السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو اردونکو لیدونکو نن د جون د میاشتې شلمه نیټه او کال 2021 د اتوار ورځ ده. د خوشحالۍ او بختوره ورځ خصوصا ما دپاره په دې ده چې نن داسې هستی داسې ښاغلي ډاکټر سود ته راغلي دي چې د زمانو راسې زه چې کله ریډیو ته برق صاحب بوتلی یم او بیا دې خلکو ته زه سپارلی شوی یم په حواله شوی یم نو د هغه راسې زمونږ دغه تعلق او دغه د مشرۍ کشرۍ او د ورورولۍ دغه دوستۍ د تعلق روان دی. نو امین الله داودزی صاحب چې د پښتو نظم په حواله باندې ډېر لوی نوم دی او څه عجبه حادثه ده، څومره لویه المیه ده، دا زما او ستا قصه ده، آینه کې ننداره ده، دغه شان ورپسې چې کوم دي د قصې شاته کیسه ده او د ازل نه چې کږه ده، بیا بل کتاب چې کوم دی څومره لویه المیه ده او دغسې د ټولو نه ډومبې دا زما او ستا قصه ده، ورپسې په صحرا خوره ټپه ده. نو زمونږ خوشبختي ده چې د دغه کتابونو لیکوال د دغه نظمونو چې ځانګړی حیثیت لري او تاسو په فیسبوک باندې وینئ امین الله داودزی صاحب هم په دې محفل کې موجود دی چې د ریډیو پاکستان نه ریټایر شوی دی او بیا زما په هغه استادانو کې راځي چې زه په وړومبو ورځو کې ریډیو ته لاړم نو زما دوی سره بسمل صاحب سره، امین الله صاحب سره او عرفان الله عرفان صاحب سره او عنایت الله ضیا صاحب سره دوی سره چې کوم دی نو زما مطلب په حیثیت کوربه پروګرامونه هم کړي دي او بیا زموږ یو تعلق جوړ شي. امین الله صاحب هر کلی ته یم ډاکټر بیسود ته په خیر علی ما ډاکټر بیسود ته په خیر علی څه وایي تاسو نن ډېره موده پس را یو ځای شوي دي دا ملګري برق صاحب دی، بسمل صاحب دی، ضیا صاحب دی، زه هم پکې صاحب شوم نو بس څه زاړه یادونه را سره شریک کړي که نه. اول راته دا ووایي چې تاسو تعلق د کوم کلي سره دی؟ مټی اصحاب بابا. مټی اصحاب بابا. ریډیو کې مو نوکري څونه کړې ده؟ 10 کاله. 10 کاله. او 15 باندې ریټایرمنټ اخیسته او 15 ریکارډ راغوښتي. ښه 15 کاله 15 کاله تاسو به حیثیت پروډوسر کار کړی. امین الله صاحب تاسو موسیقي څانګه کې ډېر کار کړی دی. نو بس نوکري کول نه کار خو هم کول. ها کوم داسې سندرغاړي چې تاسو ریډیو ته راوستي؟ یا ډېر راغلي وي شمېره، ځکه چې ما سره دغه شعبه چې کوم دی تقریبا 12-14 کاله وه. ښه 12-14 کاله کې چې کوم دی نو ښه کافي خلک راغلي وه سندرغاړي. ښه نور سرنظم راغلي وو. ښه دا عقلمین هم ستاسو وخت کې راغلي ده؟ څوک؟ عقلمینه. هغه وخت کې زه پروډوسر وم. ښه چا راغلی وه. ښه تاسو د عقلمینې نه څونه نغمې ریکارډ کړي دي؟ یاره هغه آرټسټ وه هغې نه هم ډېر ریکارډینګ کړی دی. ښه شمېر نه وتی دی. ښه ځکه چې بس لوکل و نو روح نه راغوښته. ښه څومره ریکارډینګ چې شوی دی ټول ښه و. ښه ځکه چې هغې ډېر سورکې ښځه وه. ښه ستاسو کوم کلام کوم غزلې ویلې دی؟ یو یې ویلی و. هغه خو ما نه هېر دی. سرنامه درته نه دی یاده؟ الفاظ درته نه دي یاد چې کوم یو؟ نه ما هېر دی راله. ښه هسې راته یادېږي خو چې تا راته تپوس وکړو رانه هېر شو. زه به وګورم او بیا به د اورېدونکو ته هم غږو. امین الله صاحب ستاسو یو غزل دی ښه په خندا په خوشحالو رالو، دا د ستا په جیلب کې چې تر څو ستا په جیلب کې چې تر څو رالو دا کله ریکارډ شوی و؟ کله ریکارډ شوی و؟ نو کله خو ما نه هېر ځکه 10-12 کاله کې چې کوم ریکارډینګ ما کړی دی هغې ډېر کم تاریخونه ماته یاد دي. نور چې کوم دی نور بس هېرېږي نو. ستاسو به څونه کلامونه په ریډیو کې ریکارډ شوي؟ 2. ها
یو دغه تاسې یاد کړو یو بل و ها دا کلمینو دی خو نو عقلمین هغه هیر دی هغه شی و ها امین الله صاحب د موسیقۍ نه علاوه تاسو په ریډیو کې نور کوم پروګرامونه کړي دي د کرکیله وه تقریرونو شعبه وه ها آوټډور چې کوم دی آوټډور ما زیات کړی دی ها نورو دا نه چې پورټفولیو ها وخت بدلېږي که نه ها یو پروډوسر د یو په ځای باندې 12 شعبې شي ها تاسو د ریډیو نوکري د وخت نه مخکې پرېښې ده دا ولې یاره دا دته بسمل ته مې ویلې ها ما د هرې شعبې چې کوم سینیر سړی نو هغه ښکاري لکه ډاکټر شو انجینیر شو فلاسفر شو لیکوال شو هسې زوړ شي نو پروډوسر زوړ خوند نه کوي که نه ځکه چې پروډوسر ډېر تیز کار دی نو هغه له پکاره چې په وخت باندې ځان فارغ کړي امین الله صاحب د شاعرۍ کتابونه خو تاسو نظمونه چاپ دي که نه دا آزاد نظمونه یا مارا نظمونه چاپ دي که نه نو هغه بند شاعري یا پابند شاعري غزل لوبه سندره د دې کوم کتاب شته غزل خو لسته شته دی ښه هغه کتابونو کې چاپ دي ښه خو غزل لږ دي چې وړو کې د مالګې برابر هم نه دي ښه او نور باقي آزاد نظمونه دي ستاسو مخکې دي ښه نن چې تاسو دا ملګري راغونډ شوي برق صاحب مو ولیدو بسمل صاحب او ضیا صاحب خو خیر ستاسو د کور خبره ده نو څه محسوسوئ په دې نننۍ ورځ نو دا ډېره ښه ورځ ده د دې نه بختوره ورځ چې کوم دی بله څه کیدی شي چې ته یې حاجي اسلم بسمل ضیا برق صاحب ډېره خوشحالۍ موقع ده او ښه ډېر تصویرونه وباسه نو زه یم د خوشحالۍ موقع ده او تاسو راغلي یې نو زه یم چې ستاسو دغه غزل لږ دې کتونکو ته واورو چې دوی ته اندازه ولګي چې د امین الله صاحب شاعري خو یو تپوس نه کومه چې ستاسو په شاعرۍ کې مقطع ولې نشته څه پکې نشته د شاعر نوم ولې تاسو نوم ولې نه دی ورکړی او یاره ما ریډیو کې چې څومره نوکري کړې ده او څومره پروګرامونه ما کړي دي نو هغه ما ډېر سختۍ سره انوسرانو ته ویل چې زما نوم بلا دی او چې کله اخیستی دی نو که زه کلي کې نو موټرسایکل باندې به سور شم ورپسې به ورغلم یعنې تا زما نامه ولې واخیسته که نه نو په دغه سره زما نه لګېده زه دا هم ستاسو یو خپله ځانګړتیا ده ما ته یاد شي ستاسو دا غزل لږ اورو که نه زه خو نشم اورولی زما خو تاسو یې مه اورئ دا کتونکي اورېدونکي به یې واوري ټیک شو ملګرو یو ځل ما دا غزل په ریډیو کې وغږولو د امین الله دوزي صاحب سره پروګرام و 3 بجې زه کوربام او دوی د دې پروګرام پروډوسر و خو هغه وخت کې هغه زمانه کې ډېره سختي وه په ریډیو کې د شیډول نه بغیر سندره غزل نشو غږېدی او د لیکلې مطلب د لیک نه بغیر چا یو ټکی په ریډیو کې نشو ویلی نو دا غزل ما وغږولو چې ښه په خندا په خوشحالو راغلو ستا په جلب کې چې تر څو راغلو نو په سباله چې امین الله دوزي صاحب راغی او زما څومره قدرداني وکړه نو هغه ورځ ما ته یاده ده اوس هم ښه جي چې بسمل صاحب یو محفل کې ناست یو رنګین نه شي نو بیا خو خونډ کوي بسمل صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی خوار مه شئ مهرباني خوشحاله اوسئ څنګه دا نن چې دا محفل را جوړ دی او برق صاحب دی امین الله صاحب دی ضیا صاحب دی والله چې بس ښي ټول راغونډ شوي میډیکل اینډ فټ یو ټول نه نه میډیکل اینډ فټ که تاسو وایي بیا به ډاکټر یوسف ته راتلي هغه د ورسک مترې نه نو بس دې پسې ګرځو موږ څه پسې راغلي او تا ونه کړه که ها مثلا موږ تا ویلې ما یې خیال لګولی ایسي نو هغه کم دی نو هغه اوس که بجلي والا صحیح خو جرمانه به مې کینو نو بس تا موږ هغه ځینې دې پسې راوستو که ښه څه وایي بسمل صاحب دا برق صاحب باره کې د امین الله صاحب باره کې څه وایي تاسو دا تعلق او ستاسو دا
دوستي د ډېرې زمانې ده که نه او او موږ هم ترې خوندونه اخلو. نو بس امین الله صاحب ما خو واقعي ډېر ښه وخت تېر کړی دی په ریډیو کې او د ریډیو نه بهر هم. او امین الله صاحب خو د نظمونو شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی. او په ریډیو کې زما خیال دی چې ټول نه د میوزیک سپیشل او د نور پروګرامونو دی ټول نه ښه پروډوسر و. د دې په وخت کې دوی نه خو چونکې د اورېدو مسله هم ده او نو دوی وضاحت نشي کولی، خو ما دا اورېدلو چې دا قلمي نه هم د دوی په وخت کې راغلې وه، یاره د انټروډیوس کړي وه. بس د هغې ما ته زیات معلومات په دې نشته چې عقلمینې سره زما ملاقات نه وي شوی. بیخي ورسره ځکه نه وي شوی چې عقلمینه دلته راغلې وه نو زه په کویټه کې وم او چې بیا راغله بیا تللې وه. نو بس زما قسمت خراب شو، هم نه لیده. برق صاحب سره ستاسو د تعلق د ډېرې زمانې دی؟ نو برق صاحب چې کوم دی دی خو دونه ښه لیکوال دی، یو خو آلراونډر دی او پروډوسر د خدای څه غواړي چې یو ښه آرټسټ ورته میلاو شي یا یو ښه داسې رایټر لیکوال ورته میلاو شي چې هغه ډېر په اسانه باندې هغه کار کولی شي. ډېر داسې لیکوال دي لکه فرق او ډرامه ده، نو چې ته یو ډرامه لیکې فرق هغه د تیم ورکې لیکوال راوغواړي چې ما له په انټي سموکینګ باندې ډرامه ولیکئ چې د تماکو خلاف، نو هغه به یو هفته نه ټایم واخلي پروډوسر نه، بیا هفته پس چې وروړي چې ته وګورې هغې کې 20 کیسې داسې چې هغه خراب وي، نو هغه ته هغه ټولې په هغې کې به ټیک مار کې او ته چې دا وباسه چې دې په دا ولیکه ټول څه ورته یا به یې لاړ شي. بیا چې 3 ورځې پر راشي بیا چې راشي بیا به وګورې دا خو لکه د ډیوریشن کم نیمې ګنټې ډرامه ده خو تا ماله د 10 منټو سکرپټ راوړو، نو هغه بیا ورکې بیا نو یو ډرامه چې لیکوال لیکي که نه نو پروډوسر له سم روش کوي. خو برق صاحب کې ما دا کار صحیح کو چې مثلا دی به راغی چې برق صاحب یو ډرامه پکار ده، دا ویل په څه ما به فرض کړه ما به ویل چې په تماکو باندې خاچه راوغواړه، ما به نیب قاصد چیو پسې او دوی کاغذونه راک او قلم کاغذ او بالپین مې مولا ورکړو، چای زه به لیکل شروع وکړو، چای به مسکلی شي دغه به وشي ګنټه یو ګنټه یو نیمه ګنټه به چې تېره شوه ډرامه به راته راوغورځول او لا به روان به شو. نو پروډوسر د خدای نور څه غواړي خو همدغه غواړي که نه. خو برق صاحب کې بل دا کړو چې یوازې ډرامه خو نه وه، فیچر زه لیکلی شو، شاعري زده کولی شوه، ټاک تقریر زده کولی شو. ما چې څه ستا په ذهن کې راځي چې په ریډیو نشته کېږي هغه ټول برق صاحب کړي، ریډیو نه بلکې په دغه کې په ټلویزیون کې هم. البته د اخره کې ترېنه زه هم ډېر تنګ شوم او ټلویزیون والا هم ته ډېر تنګ شو، هغوی په دې تنګ شو چې زه به سکرپټ والا نه راوړو او زه هم ترې په دې تنګ شوم چې نیمې ګنټې پروګرام ورته ورال د 15 منټو سکرپټ والا راولېږلو. نو زه به بیا حیران وم چې اوس زه څه وکړم. ټلویزیون والا خو به سره سبا له هغې ریکارډینګ و او سکرپټ به ځه نه و، هغوی به ما ته ټلیفون نه کول، ما زه فرق د فرق په سکرپټ لیکلی شم، زه رنګونه پروګرام کولو، اکثر به هغوی ته دا مسله وه. نو زه به سکرپټ بیا داسې وخت کې راوړو چې د هغې کاپیانې به وتې او د هغې ریهرسل او غریب به پروډوسر به بیا سر تندی نه لګېدو. ها دا خو تاسو ډېرې مزېدارې خبرې وکړې، زموږ په معلوماتو کې هم زیاتوالی راغی. اسمیل صاحب تاسو ریټایرمنټ کله اخیستی دی؟ ما خو ریټایرمنټ په کال 2001 کې 2001 کې نو 20 کاله ریټایرمنټ وشو او 20 کاله مې ریټایرمنټ وشو. ها بیا خو تاسو چې د 15 کالو به یې نو زه 15 کالو خو ریټایر شوم. بسم الله څنګه دا زندګي څنګه تېرېږي چې ریټایر شوئ؟ ولا چې داسې کار زما زموږ په وخت کې به چې څوک ریټایر شو که نه که ریډیو نه به و کار محکمې نه به و چې ریټایر به شو نو هغه به بیا یو کال پس به مړ کېدو، یو کال پس به ځکه مړ کېدو چې هغه خو هغه کې به افسران مخته و، هلته به لا خبرې نه خولې نه به خبره نه وتې چې هغه کار به شوی بیا او هر څه خلک به هم تیارېده، په خلکو به یې خدمت هم کولو. چې کور ته راغی چې اوس ریټایر شو سړی چې کور ته راشي نو بیا ښځې والا اکثر چوکه ورکړي وي، زه راغلم ورته چرګې شړه، نو هغه باندې بیا چرګې شړي. بلکې زما کتاب که تا کتلي آف د ریکارډ په هغې کې یو قصه ما لیکلې ده، هغه د خوشحال خان خټک یو شعر دی که نه چې
ما زه به د مغول په نوکرۍ کې رکابونه کوم د سرو سپین لال نو ما لیکلي چې ما زه به د سرکار په نوکرۍ کې رکابونه کوم د سرو د سپین لال خو چې شومه په پنشن او کور ته راغم نه مې خر و نه ټټو نه ترپال نو دغه حال دی وی په شم لګی د شم غلطه و کور ته چې در نه خر و نه دې کته ما دونه خوش قسمته مې چاته ومدې چې زما په شم لګه دوکه شوی بسمل صاحب تاسو کومې سندرې په ریډیو کې ریکارډ شوي دي یاره یو دوه درې خو د ریکارډ کړي خو ما نه هېر دي یو دوه خو د هدایت الله په اواز وي چې ما نه مغه دغه هېرې دي چې بلا ما ته تاسو ګرانه وایي چې تاسو نه هېرې دي خپل کلامونه در نه هېر دي ولا د هدایت الله په اواز کې دوه ریکارډ کړي او یو دوګانه وه دلته کې کشور سلطان و خیال محمد په اواز کې ریکارډ شوی وه خو هغه زما خیال دی سرداري بیا ریاض کړې وي ټولې او هماغه دوګانه چې کوم وه هغه کوټه کې بیا د هغې د لور چې کوم ده صنم ښایسته او د هغه ځای د یو آرټسټ په اواز باندې بیا ریکارډ شوه او یو ځای کې کشور سلطان اواز کې مې یو دوه درې ریکارډ شوي خو اوس ما هېرې دي چې د دې یو سندره خو راته یاده وه سترګې هلکه لیت الله د څنګه سترګو والا نه هغه هدایت الله ویلی که نه زه بیا ولټوم او که په ګوتو راله نه هغه به وي اوس به وي او حسن د دنیا چې شراغونو د تا سترګې شي او پاتې به یې وسای چې شي او ځای نو زما سترګې دا د چا اواز و دا هدایت الله اواز زما هدایت الله او هدایت الله اواز و دې کې یو دغه و چې یو هوښیار زما ډېر خوښ و چې سترګې هر خواته وي هر مخ کې زما سترګې وي مخکې کار خواته وي مخکې که هر خواته وي هر مخ کې زما سترګې وي سترګې مې چې خاورې شوې پیدا تې بلا سړې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه بسمل صاحب ډېرې ګټورې خبرې او ملګرو یو په دې محفل کې نن یو بل ډېر دروند خوږ مېلمه ښاغلی عنایت الله ضیا صاحب هم موجود دی نو یو څو خبرې به ضیا صاحب سره وکړو ضیا صاحب په خیر علي هرکلی درته وایم او ما ته پته تاسو به هم خوشحاله یې ځکه چې زه ډېر زیات خوشحاله یم نه شو بالکل ډېر زیات خوشحاله دی څه ریټایرمنټ نه پس تاسو زندګي څنګه تېرېږي شعر و شاعري کوئ که نه یاره جون خو شکر دی ډېر ښه دی او کیدای شي چې دا شاعري خلک هم د بدې ورځې کې ویل چې هغه بدې ورځې ویل هغه ورځو کې هم شاعري کول اوس خو بالکل زه سم نشم لیکلی څونه کتابونه مو چاپ کړي دي یاره فی الحال خو یو شپږ دي یو درې د افسانو دي یو درې د شاعرۍ دي شاعرۍ کې نظم زیات دی نو نومونه شته ولې نشته خامخا د شاعرۍ د لومبی کتاب د افسانو مازدیګري سیوري بیا ورپسې د شاعرۍ د سهار زیري بیا ورپسې د افسانو ټالونه بیا ورپسې پویټري وه ریخمن ریخم بیا ورپسې دغه افسانې لیونۍ په شیش محل کې بیا ورپسې چې کوم نو غزلې مزلې پویټري دا شپږ کتابه دي اوس شاعري کوئ یاره اوس ډېره موده شوې نه افسانه نه شاعر نه هېڅ هم نشم کولی تاسو خو بنیادي طور ریډیو ته چې راغلي وي نو نیوز خبرونو څنګه کې وایي که نه خبرونو ته زه دې له تللی وم چې زه به دلته ځان رارسوم نو اول تاسو خبرونه کول پر ریډیو او خبرونه دا کم کال و نیوز ټرانسلیټر زه په 2 ټایم کې ریډیو ما ته یادېږي چې تاسو به په ریډیو باندې خبرونه کول 2 ټایم کې زه ریډیو ته راغلی وم نیوز ته سنټرل نیوز ارګنایزیشن هغه ورځو کې اسلام آباد کې مخکې کراچۍ کې خو بیا اسلام آباد ته راغلی نو نیوز کې وم 2 کاله مې هلته تېر کړو خو نیوز ته زه تللی دې لپاره هم زما بنیادي مقصد و پروګرام ته راتګ ریډیو ته چې زه راتلم نو زما پروګرام ته راتګ پروډیوسر زما ارمان و چې زه پروډیوسر شم ریډیو نو بس هغه بیا پروګرام ته راوړېدم کله ریټایر شوي او څه ریټایر شوي 2014 کې زه ریټایر شوم ډیپټي کنټرولر تاسو پروګرامونه ډېر کړي دي ادبي پروګرامونه تاسو ډېر کړي دي کوم پروګرام مو زیات په مینه کړی دی په دې ریډیو کې یاره هغه ما خبره ده نوکري و نو چې کوم پروګرام مې میلو شو صرف د دې خاطر به م کولو چې زما نامه به ورسره تله نو کوشش به م دا کولو چې یاره یو شی ښه لاړ شي بله دا ده چې زموږ هغه ورځو کې ریډیو ډېر
یو منظم طریقه باندې کار به نو هغه لکه یو پروګرام به د سکرپټ نه واخله تر پریزنټیشنه پورې په هغې ریپورټینګ کې د سهار به بیا میټینګ کې د پروډوسرانو بېعزتیانې کېدې شاباسیانې به ورمیلاوې دي نو د دغې دغه د وجې نه چې یاره بل دا چې ما کې دا یو عادت و چې ما به هر کار کولو نو په هغه سلف سنسرشپ په مې ده و چې یاره ما نه څوک دا تپوس ونه کړي چې دا دې ولې کړی دی لکه چې که فرض کړه څوک وکړي نو چې بیا ما سره دا د هغې جسټیفیکیشن وي چې او دا ما ځکه کړی دی د دې وجې نه ما کړی د دې کبل نه چې کوم دی نو بس څه چې مې لاوېده ډرامې مې کړي دي یو میوزیک کې مې کار نه کړی میوزیک کې مې کار کړی دی خو پروډکشن مې د میوزیک نه دی کړی میوزیک کې مې دا چل کړی چې دا زمونږ میوزیک لایبرري چې کومه وه نو دا د دې دا ټیپونه سپولز وو که نه هغه ګاډینه نو هغه ګاډینه بعضې پروګرامونه چې ما کول به نو مونږ له به چې په کار شو نو هغه به چې ما وکتو نو هغه به دغه شوی و بالکل نښتی به و یو نو بیا ما هغه وخت کې نثار محمد خان دې خدای وبخښي هغه ډایرکټر و نو هغه ته ما وویل چې یاره دا به داسې وکړو چې دا به دا سپول چې کوم دي نو دا به مونږ ارکایوس ته کېږدو لکه داسې ټمپریچر باندې به کېږدو چې دا خرابېږي نه دا به استعمالو نه او مونږ به د لایبرري شفټ کو کیسټ ته هغه ورځو کې کمپیوټر یې خو وي نه نو ما دا ټول لایبرري د میوزیک کیسټ ته شفټ کړی و زبردست نو دا زموږ سره اناونسر و عنایت الله شیخ د چارسدې اوس هم ژوندی دی شکر د پولخیر دی دی زو نو مونږه دا ټوله لایبرري چې کوم و نو دا مونږه کیسټ ته واړوله خو ماته دغه کیسټو بیا وروسته پته نه لګېده چې کیسټ څه شوی هغو د سټیشن ډایرکټر صاحب په کمره کې پرتې وي او اوس هماغه کیسټو نه چې کوم دی نو دا لایبرري چې دی نو ټوله تقریبا کمپیوټر ته وړې ده که چېرې تاسو دا کیسټ نه وې کړې نو هغه سپول چې موږ سره په ریډیو کې چې کوم دي هغه پیتېدو نه ورستې شوي دي چې پلی کې نو تاسو چې کومه توره کړې ده نو هغې کې هغې ډېر کار کړی ازیا صاحب ستاسو ډېرې ښې نغمې ریکارډ شوي دي ورځ شوله تېره مازدیګر راغی یاره نه ته نه دې خبر راغی او یو ډېره مزېداره سندره د نویتا خان او هدایت الله ویلي ده چې ستا د سپین رخساره ستا د ګل رخساره دا ګلونه بهار زار زار او زار د انتظار زما صبر قرار زار زار ما ته یاده په دې ده چې دې غږومه زیاته زما خوښه ده نو زه وایم چې لږ د ملګري به تې خوندونه والي ستاسو د شاعرۍ اندازه به مو لګي دا څه شی دی دا لوبه د سندره ده څه شی دی دا یاره په دې څیزونو زه نه یم پوهېږم خو بس موږ څه لیکلي دي دې باندې د استاد پوهېږي په برغ د اوازونو ویلې شوي ده که نه کمال دا دی نو بس هغه امین الله صاحب کړې ده خدام امین الله صاحب امین الله صاحب ریکارډ کړې ده او بس دغه ده چې ډویټ دی که نه لکه غبرګ اوازونه نور خو زما خیال چې غزل دی نو خو تجربه دا ده چې په غبرګ به اوازونه شوي دي نو زما خیال چې ذکر یو شو نو زه یم چې وویرو نو ښه به او راځئ ملګرو چې د عنایت الله ضیا صاحب دغه کلام د نویتا خان او هدایت الله په اوازونو باندې وورو د ګل رخساره دا ګلونه بهار زار 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 د انتظار زما صبر و قرار زار زار ستا د ګل رخساره دا ګلونه بهار زار 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 د انتظار زما صبر و قرار زار زار سترګې بڼورې کوړې زړونه په پنجو کې سترګې بڼورې کوړې زړونه په پنجو کې سترګې بڼورې کوړې زړونه په پنجو کې تل دغه وړو ته زما زړه بېقرار زار 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 د انتظار زما صبر و قرار زار زار
ګل رخساره دا ګلونه بهار زار 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 د انتظار زما صبر قرار زار زار قدرات لو زه انتظار بکم ته نوې وعدې کړه د راتلو زه انتظار بکم ته نوې وعدې کړه د راتلو زه انتظار بکم ګلیا ستا خاطر هغه زما انتظار زار 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 د انتظار زما صبر و قرار زار زار ستا د ګل رخساره دا ګلونه بهار زار 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 د انتظار زما صبر قرار زار زار سخت څومره مینا کې په ما تیرې تیریږلا سخت څومره مینا کې په ما تیرې تیریږلا سخت څومره مینا کې په ما تیرې تیریږلا تل دې وي رابطې زه د دغه دشوار زار 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 د انتظار زما صبر و قرار زار زار ستا د ګل رخساره دا ګلونه بهار زار 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 د انتظار زما صبر قرار زار زار ستا د ګل رخساره دا ګلونه بهار زار 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 د انتظار زما صبر قرار 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 زار زار ها ملګرو برق صاحب هم په دې محفل کې داسې لالا څنګه نن ورځ د امین الله صاحب راغلی دی بسمل صاحب دی ضیا صاحب دی ډېره موده پس یو ځای شوي یې یاره اول خو دا خبره کومه چې په دې دوران کې نور ډېر ملګري زموږ نه لاړل نو هغه د اردو یو شعر دی د انشا د هغه بل انشاء الله خان انشا چې بلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کس انشا بلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کس انشا غنیمت ہے جو ہم صورت یہاں دو چار بیٹے ہیں غنیمت ہیں جو هم صورت یہاں دو چار بیٹے ہیں دا مرګ دومره ډېر تیز تیز را روان دی پته نشته چې څه بلا ده د دومره زیاته بیړه ده چې دا دنیا زر زر خالي کوي که څه چل کوي نو دا ملګري رانه ورځ تر ورځه وړي نو دا اوس دا اوسنی وخت دا چې مونږ دلته دوه څلور کسان ناست یو زړې سترګې زاړه وختونه زاړه نو دا ډېر لوی غنیمت دی او ډېر ښه وخت دی الله تعالی دې خو دې بار بار راولي خو بهرحال اعتبار پې باندې نشته دی ځکه چې د څه اعتبار د چا هم نشته نو خوشحال خو زه ډېر یم ځکه چې ډېره موده پس او ډېر لرې لرې پراته یو نو چې کله نه کله داسې موقع برابر شي نو زاړه دوستان خو بیا زاړه دوستان یې که نو دا مونږ په نثار صاحب پروګرام کولو پی ټي وي باندې او نو ما ته نثار صاحب هم ګوره شوکت علي صاحب ما ته دغه وویل د نثار خلیل ویره بس تا ته پته ده چې چاته ډېره پته د نثار صاحب باره کې دا راوله نو ما بسمل صاحب ته وي تاسو خو وایي چې نشه متلی که نه او عرفان صاحب راغی نو بسمل صاحب وایي ویره نثار صاحب پسې هم ډېر زیات خفه یم خو خفایار د عرفان ته یم ما ورته یې ولي وي دی به هم رانه مړ شي بیا به زه څه کوم والله چې عرفان صاحب مړ شو په دې روژه کې ما دې ته ټلیفون وکړو بیا ستاسو هغه پیشنګویي رښتیا شوه نو د ده خو ډېره توره ژبه ده که نه دا داسې چل دی چې
دا خلک به زه وایم چې ښه خلک دی دا زموږ د دې علاقو خلک ښه خلک دی کنې بلا وخت شو چې موږ د شپېتو نه اورېدلي وو او د ویشتو بندوبست راله لاده دا خو د دوی معقوله ده چې د شپېتو شي د ویشتو او که نه چې د شپېتو نه واورېدو بیا هم نه ولیدو نو مطلب دا خلک ښه خلک دی کنې خدای شته چې دا دیوبر له خلک راشي نو کور کې زنانه ورته وایي بانګې ویلې دی کله به ځې یا جومات ته جومات کې ورته خلک وایي چې خوار چې تربته داسې کور ته دی او که نه دی نو دغه حال دی نو بیا هم خو بهرحال مونږ خو په یو بل ښه لګو که نه تاسو د بسمل صاحب ډېر ښه وختونه تېر شوي دي که څه داسې څه مزېدار غوندې واقعه پکې راوړئ ډېر پټ او ډېر بډبډ څه د ویلو څه د نه ویلو ډېر ښه وختونه تېر شوي دي خراب هم پکې تېر شوي دي مونږ دواړه چې ولو پولې پړک ته ناستو د ده مې له تنخوا ګزاره وه مونږ هم دغه د شمېر پیسې وې نو څه داسې ښه وختونه نو خو په هر حال مونږ به پکې خوشحال او نو زه به داسې څه دا دومره ډېر واقعیت دي خو دی چې ریډیو ته راغو نو اول یې برید و بیا هغه لرې کړل مونږ ورته چې لکه دا برید تا لرې ولې کړل وی یاره دغه یو د سړیتوب نښه مې ځان سره راوړي نو هغه مې هم دلته لرې کړه دلته سړیتوب نه چلي نو دغه دی نو دا ښه ده چې بس بیا ریټایر شو نو بیا د سړیتوب نښې ټولې ښه امین الله صاحب ناست دی محفل کې امین الله صاحب سره هم ستاسو هغه سره تا د کلمینې خبره دې ورپورې مخله ښه پوه وي او هغه هم پوه او زه هم پوه یم چې دا کلمینه ورته ته ولې خو دا د چلو چې دا درته ووایم د دې نه وړاندې خو امین الله ډېرې ورانې چارې کړې وې که نه او ځکه زنانه دا ته د چرې په ښه نظر نه دي کتلي خو عقلمینې سره رښتیا مینه وه ځکه چې عقلمینې شکل صورت هم دومره نامتو نو زما دا خیال دی چې هغه ډېره مخلصانه مینه وه ورسره د زړه مینه وه د اخلاص مینه وه او شاید چې د هغې د صلاحیت او د اواز او د دغه په وجه مینه وه نو دا که ده په ژوند کې چېرته رښتیا عشق کړی دی نو هغه یې کلمینې سره کله ما دا اورېدلي دي چې د ټولو نه ستاسو د ټولو نه مقبول او مشهور غزل چې دی هر یو ګل د پاڼې پاڼې هغه هم امین الله صاحب ریکارډ کړی دی او نو دا اوس خو ماته خو پته نه وه ده راته بیا ووایي خو اول په ریډیو کې فرمان کړی په ټي وي کې او په ټي وي کې د دې غزل شانې داسې چې دا ما په بنو کې د ایوب خان په وخت کې لیکل ایوب خان یو جشن مناولو 10 کاله چې حکومت وکړو نو ارض کې جشن خیبر او وغیره وغیره نو هغه وخت کې ما دا لیکلي چې خلک پسې ال دی هر یو علم پسې دی نو بیا اتفاق داسې وشو چې په فرمان ریکارډ کولو نو دا اخري ورسره موږ ریکارډ کو اخري مقطع برکته چې شاعري کې په دې بې شعوره وخت کې نو هغه چې پریویون کېدو نو اعتراض شو چې دا خو بیا هم هغسې وخت دی د ضیاء الحق نو که چېرې دا مقطع لاړه شي همداسې په دې بې شعوره وخت کې نو دا خو به بیا دغه شي نو مقطع ته نه په ټي وي کې کټ شوه ریډیو کې مقطع نشته نو هغه نه هغه هم سرکاري اداره وه هغه وخت کې نو بیا د دې ماته نقصان دا وشو چې ډېره زمانه دا غزل کله به چا شمس پسې لیکلو چا بېچاب دغه پسې لیکلو خو بیا رو زما خیال دی چې خیال محمد بیا دا په فلم کې ووي نو هغه فلم کې ځان له یو کیسه ده کوم سړي چې دا ورکړی هغه باندې ما دعوا وکړه مې تا عدالت کې مې دعوا وکړه وکیل رانه 10,000 روپۍ مو خوړی خو چې خبره راتله څه خبر شوم چې هغه سړی مړ شو فلم گواهی نامه و که څه شی و سړی نه ما خو ته خیري نه وي کړي ما خو ته دوا هغه مړ شو نو زما هغه پیسې هم ورسره لاړې او دغه غزل خیر دا نور ته څه وایې بس څادر لاړو خر پاتې شو او څادر لاړو نو داسې چل دی دغه بسم الله چې داسې ډېر
څادرونه او بارونه زما وختانه تلي دي خیر بهرحال او بالکل بالکل العلامه بالله شوق وفات شوی دی پرون په 19 جون باندې داسې چل نو د هغې په حق کې به یو دعا کوو. لږه زمانه کې نثار خو وړاندې و خو نواب علي صاحب نواب علي خان صاحب عرفان زما صاحب محسن هم دی زما دوست هم و زما دغه م و هغه موږ سره په تېر محفل کې و نو نواب علي صاحب او محب الله شوق چې دی نو هم ډېر ښه ملګری و ډېر دغه و ډېره موده یې په بیمارۍ کې تېره کړه نو هغه پسې به د زړه د اخلاصه یو دوا وکړو او د مخ مروت عرفان صاحب د زړه د اخلاصه یو دوا ورپکو عرفان صاحب پسې چې الله پاک دی ولا هغه جان ښه کړي او د ولدي بهتر جنتونه ورکړي او د ګناهونه دې که ته نشوي خامخا انسان دی موږ ټولو نه کېږي هغه دې ورته معاف کړي او مغفرت دې نصیب کړي ډېره مننه.